شاعر ته خلک غوږ ږدي، د شاعر شعر د خلکو په ذهنونو کې کیني، نو پکار ده چې انقلابي شاعري وشي چې د هغې نه دغه ځوانان ښه تصویر واخلي، د امن پیغام خور شي په شاعرۍ کې، د مینې پیغام خور شي. نو زما په خیال چې دغسې شاعري پکار ده چې څه میسج لاړ شي خلکو ته او څه زده کړه ترې وشي. ذکر ما ډېر کړی دی، منمه یې. څوک چې تنقید کوي ما سره به کیني، که ما مطمئنه نه کړه نو زه به خپل شعر واپس واخلم، که مطمئنه مې کو خو امید مې دی چې زه به یو سړی مطمئنه کوم. ما سره چې یو سړی کیني نو یو احساس کوي خو چې ما نه پاسي. زما یو شعر دی چې دغه ړنګ بنګ او تر کاته به دلته پرېږدې، ما سره کښېنه خو چې ځې نو زړه به دلته پرېږدې. ما سره چې یو سړی کښېني نو انشاءالله زما نه به په پاسېدو کې به ورته تکلیف وي چې یاره زه نه پاسېدی. نو ما ذکر کړی دی، منم یې د جام مې هم کړی دی، د ملا مې هم کړی دی، خو د دغې څه وجې دي، دغې شاته بلا خبرې دي. دغې شعر باندې که څوک نه پوهېږي تنقید کوي نو پکار ده چې ما سره فیس ټو فیس کښېني، مطمئنه وشي. اول به مونږ له چا کوریج نه راکوو، یوه میډیا مونږ ته نه وه. که ما به خپل غږ پورته کو نو څه به مې پورته کو؟ په اخبار کې زما ځای نه، په ټي وي کې زما ځای نه. اوس ما له خدای یو دور راوستی دی چې زما خپل چینل دی، زما د پښتون ماشوم سره خپل چینل دی، د هغې نه مونږ څنګه پیغامونه خورو؟ اوس هم مونږ ټیک نه یو لګیا. دا زمونږ دور دی، پکار دی چې مونږ په دغې چینلو باندې خلکو ته ووایو چې دا ټوپک والا، دا زه نه یم، دا زما غلط تصویر دی، دا قلم والا زه یم. هماغه شعر دی چې په والله چې ډېر درانه دي چاته یې وې، پښتانه خو پښتانه دي چاته یې وې، دا کوم عکس چې ورله ما او تا جوړ کړی نه داسې ګورئ نه دي چاته یې وې. پښتانه د لر او بر پرې ورک مین دي، په منیر کې داسې څه دي چاته یې وې. زما په خیال چې ډېر پښتانه راویښ شوي دي او راویښېږي، ولې چې شکر دی پښتنو کې اوس د تعلیم هغه تنده نوره هم سیوا شوې ده چې تعلیم وکړي، قلم کتاب سره مینه وکړي، نو ورو ورو به راویښ شي انشاءالله او خپلواکي به ورته انشاءالله چې میلاویږي. امید لرم. سپینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه، که ژوند کوې کفر ته له سره کفر مه وایه، مړي ته اوده وایه که ژوند کوې. سپي ته زمری کارغه ته باز وایه، سپکو ته درانه وایه، که ژوند کوې دلته ژوند په لوی منافقت کېږي، زخمو ته خواږه وایه.